په سعودي عربستان کې یو ډیره افسوسناکه واقعه چې په مکه مکرمه کې مخې ته راغلې ده او په دغه واقعه کې 14 کسان چې دا د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي، یعنې څه کسان سوځېدلي دي او څه بیا زخمیان دي. دا واقعه هفته وړاندې شوې ده چې د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې د ابراهیم خلیل روډ باندې دغلته یو هوټل دی. دغه هوټل کې پاکستاني کوم چې حج دپاره تللي وو هغه کسان میشت وو، هلته یې دغه هوټل کې قیام کولو، یعنې دغه هوټل کې به اوسېدل چې د هوټل په 3م منزل باندې اور لګېدلی دی او دغه اور دومره تیز و چې دغلته موجود کوم 14 کسانو هغه ټولې رانیولي دي او یو هم ترېنه نشو وتلی. ویل کېږي چې د ریسکیو عمله هم را رسېدلې وه او هغوی په 2 ګنټو کې په دغه اور باندې قابو وموندله. خو بیا د هغې نه پس کله چې دوی ورننوتي دي او کتلي دي نو دغه پاکستانیان کوم 14 کسان چې پکې وو هغې کې خو 8 په هغه ټایم باندې مړه او کوم باقي چې 6 دغه ټول هسپتال ته رسول شوي دي. خو داسې هم ویل کېږي چې په دغه 6 کې هم د 2 حالت ډېر زیات نازک دی. الله تعالی دې دغه ټولو ته روغ صحت ورکړي. قدرمنو دوستانو، دا کوم کسان چې مړه او زخمیان دي د دوی تعلق د پاکستان سره دی. پاکستان کې بیا د صوبه پنجاب قصور ضلع سره دوی تعلق لري چې په دغه کسانو کې ښځې هم شامل دي. قدرمنو، یقینا چې دا دردونکې واقعه ده ځکه چې دوی د حج دپاره تللي وو. اگر که دوی بختور وو چې په دغه ځای کې دوی وفات شول او بیا هم دوی د حج لپاره تللي وو او دوی په یو ډېر ناګهاني مرګ کې مړه شوي دي، نو د دوی دپاره د امداد خبرې هم شروع دي چې امداد ورسره هم وکړی شي او کوم کسان چې مړه دي هغوی ته هم امداد ورکړی شي. خو قدرمنو دوستانو، په سعودي عرب کې چې دا واقعه کله وشوله نو موږ ته خبر راغی، خو موږ تر هغې پورې تاسو سره نه شریکولی چې صحیح تصدیق یې وکړو. موږ د دې خبر مکمل تصدیق وکړو. دا ډېر غټو چینلونو هم دا خبر راخیستی نو ځکه مو تاسو سره شریک کړو.